أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد وایي، هیڅ کله نه پرېږدم. هغه کافر زغلی او بد وایي، اسامه پسې زغلی. څو اسامه پسې ورورسېدی او انصاري په پسې دی، ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې و چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې زغلی، څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ورورسېد. اسامه او انصاري دواړو تورې پورته کړې، غواړي چې ویې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې پر خپل سر ولیدې، تورې پر پورته سوې، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاري توره ځینې را وګرځول، نیوه وهه، مګر اسامه خپله توره پر ور ایله کړه او مرداس یې ووژي. انصاري ورته وویل یا اسامه، تا داسې سړی ووژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمات د تورې د بیرې وویل، تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل؟ تا د بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله، خو انصاري دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغږ کړه، یا اسامه، تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د تورې د بیرې وویل. خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې توره پر سر بیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګ خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسأله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولي بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابی حالات ورته بیان کړه، او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتي او ویل یا اسامه، څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل یا رسول الله، هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅېرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنی ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې څخه کلمه وویل؟ شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه ویل والله د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل، تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کاشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای. ورونو، اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای؟
ځکه اسلام هغه د مخنی ټول ګناهونه محو کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سوره النساء په 4 نمبر آیات کې دغه موضوعات ته اشاره کوي او فرمایي: یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يعني اے مؤمنانو کم وخت تاسو د الله جل جلاله په لار کې سفر کوي يعني جهاد ته ځئ نو ښه تحقیق کوي او هغه چاته چې سلام درته ووایي مو وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسو د دې دنیا دنیوي اسباب غواړئ؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه شته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه اسامه رضی الله تعالی عنہ به ویل زه پوهیږم چې علي رضی الله تعالی عنہ پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه شوه نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو دغه واقعه او مسأله زموږ د پاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهر سره کار لرو. د خلقو سره مباید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت اختیار او علم کې دي. د زړو مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړو پر حال حکم کوي. هو کومج د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي دا بیا بل خبره ده. او کله یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي نو مش په ظاهري حالت مکلف یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاص سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړه په حال خبر دی او حکم پر کوي نه موږ. د زړه عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودي. څو دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د دوهم وار د پاره د بنی مره و قبیله ته ولېږي چې جزا ورکړي. د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بنی مره د قبیله د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د 10 نفر ملګری ټول شهیدان شو او دی رضی الله تعالی عنہ پس له زخمی کېدو د فدک و يهودو ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د هغه بنی مره و قبیله ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا واری 300 نفر مسلمانان ورسره ملګری کړ. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ د بنی مره پر طرف وررهیسو او دا واری زړه هم ورته ډک دی ځکه په هغه اول وار کې د ملګری ور شهیدان کړي و. نو یې هغه انتقام هم پاتو. اوس فقط 2 میاشتې وروسته د 300 نفر سره د بنی مره پر طرف وررهیسو او هلته ورسېدل. د هغو په بے خبري کې حمله پر وکړه. د هغو څخه ځینی وتښتېده او ځینی ووژل شو. او در رضی الله تعالی عنہ سنه او شان او نور مالونه په غنیمت ځینی واخیسته او بیرته مدینه منوره ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپل ملګرو بدله او انتقام یې اخیستی و. دلته نو د بنی مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړ او ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او رس په ورځ غالب کیږي. قریش صلح ورسره وکړ. خیبر یې فتح کړ
او هغه قبیلو ته چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ دوه میاشتې د مخه پر دوی کامیاب شو او 10 نفر مو ور ووجل، مګر اوس په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه ور سره کړی. پس له ډېر فکره د نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل شي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره خبري وکړه، د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ د پاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل، څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینه منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانیدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بنی مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینه منورې و طرف ته رهیس و چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله، د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی و. دې و نفر ته پلار کې د عربو یو بل مشر په مخ ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی، چې هغه بیا عمره ته رهیو. اوس چې پلار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځي؟ دوی ویل مدینه منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسو یو څه صبر وکئ، تلوار مکوئ، زه د دې عمره ته رهیم، پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. کداسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسو اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. کچيري د مکه خلقو جنگ نکاوه او تسلیم و، بیا مسلمانان سي. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه دوه نفر بیرته د مدینه منورې څخه راوګرځیده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکه مکرمه څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکه مکرمه ته ولاړ او عمره وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمره څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ لپاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ لپاره پوره تیاری ونیسو. اصلا زموږ صلح نه د مقصد، بلکې په دغه موده کې خپل قواوی سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بین یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سو. د بل طرفه د بنو بکر د قبیله رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکه مکرمه ته راغلی او دای هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران ودې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیله پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وجلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسو په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سو او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل شو.
چې بنو بکر بیا د قریش حلفا او متعاهدین بلل کیږي او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وی که پر خزاعه د قریش تجاوز بلل کیږي. مګر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي او قریش هم دغه د خبرې نه ردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده، بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوه سو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ شي او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادېږي صلح نه ده، بلکې اصلا د بل جنگ د پاره هوسایي او آمادګي ده. نو فروه د مکې مکرمه څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي. نو هغه وویل چې خبره داسې ده، موږ به خپل مسلمانیت اوس وزندو او د دې جنگ او نتیجې ته به معطل شو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانیت، خو دغه د فروه اخبار د دې سبب شو چې د هغه خپل فکر څخه واوښته. په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریه هم شاوخوا لېږلې، خو دغه وخت هغه مهمه واقعه ده چې دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ودې ته رابلل چې د علیه الصلاۃ والسلام سره د عمره القضاء د ادا کولو د پاره ولاړ شي، ځکه اوس د حدیبیه پر صلح یو کال تیر شو او اتفاق هم داسې وو چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمره ته راځي. اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکه مکرمه ته داخل شي. نو دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمره اعلان وکړي. د هجرت د اوم کال د ذوالقعده په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیه په صلح کې حاضر و ټول سره یو ځای شو، بل هغه کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي و. بل د حدیبیه د نفر څخه نور هم 600 نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټوله 2000 نفر سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره القضاء کې ملګری دي. بل شذ او کشنیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوشانو اسلحه در سره واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله زموږ او د قریشو عهد داسې نو چې د اسلحه سره به مکه مکرمه ته نه داخليږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو عهد دغه سی وو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل نو هغه وعده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړو، د اسلحه سره و حرم ته نه داخليږو، اسلحه تر حرم د باندې پریږدو، مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي، کوم ضرورت ورته پیدا سو پرته وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکمل البشر پوهی او حکمت وو چې ویل موږ څنګه خپل ځانونه و خپل دشمنانو ته به اسلحه تسلیم کو. مسلمان باید په زرک او هوښیار وي، کارونه باید سطحي او سرسري و نه نیول شي. مسلمان باید هوښیار په حذر او احتیاط کې وي. خپل ځان باید د دشمن په مقابل کې به اسلحه نکي، خپل اسلحه باید دشمن ته تسلیم نکي،
ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اسلحه در سره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذل حلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه وویل. په داسې حال کې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړي چې اسلحه ور سره و او د جنگ د پاره مستعد و. دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه یې نیولې وي. کوم وخت چې مسلمانان و مکه مکرمه ته نږدې شول، هلته قریش تر مکه مکرمه د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلې ده چې د مسلمانانو سره اسلحه ور سره ده. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې اسلحه مو د چیش د پاره راوړې ده. زموږ او تاسو په مابین کې داسې وعده نه و چې تاسو به د اسلحه سره ناراضي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل موږ پر هغه خپل وعده ولاړو او اسلحه تر مکه مکرمه د باندې پاتې کیږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزه، زغری او داس نور تر مکه مکرمه د باندې پریښول او 200 نفر د اوس ابن خولی الانصاری په مشرۍ د اسلحه د ساتنې د پاره معذب پریښول او بیا یې دغه 200 نفر په هغو کسانو بدل کړ چې عمره یې کړې و او دغه اول 200 نفر عمره ته ولاړ. مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحه سره موجود و او دې ته تیار او آماده و چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه و داخل ته د مکه مکرمه ورسوي او پر مسلمانانو یې وویش. کچيري د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسی، اسلحه موجوده او د استعمال د پاره تیار ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته د داخلي دو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کوم مشکل او شخړه پیښ شي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمره مناسک ډیر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکه سره په تماس کې شي. نو ابو سفیان د مکه مکرمه ټول اهل په دې سره مکلف کړ چې د مکه مکرمه څخه ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي. د مکه مکرمه خلقو هم د مکه مکرمه څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خدالته په هغه غرو کې کښینی چې د کعبه شریف پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو د پاره یو आवाज واچول. هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینه منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یو څخه وبل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې جړه تبه ورته ویل کېده. نو ځکه باید ټول خلق د مکه مکرمه څخه ووځي. اوس دغه اوازې سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه وتلي هغه هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نشي. نو په مکه مکرمه کې بیل د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داس یو څو نور بل څوک نسو پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار د پاره مکه مکرمه ته داخليږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له او کلو څخه د اول وار د پاره خپل اصلي وطن مکه مکرمه ته راځي. خپل اصلي وطن او خپل قبله مکه مکرمه ته داخليږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشاله و. طواف، تلبیه، سعی او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې جړه تبسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کی چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضی نشته. کوم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ و کفارو ته د خپل ځان صحت
او قوت ورښکاره کړي چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام په ټوپ په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه یې ښکاره شوه، چې ودغه ته په عربي کې اضطباع وایي. او بیا یې په طواف شروع وکړه چې چابک چابک تګ یې کاوه، چې ودغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لند لند ګامونه اخلي او داسې تیز تیز ځي چې وزغستا ته نږدې وي، خو ګامونه یې کوچني وي او اوږې هم ورسره ښوروي، چې دغه تګ مریض، ناجوړه او ضعیفه سړی نشي کولای. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولی شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طواف درې شوته دغه تیز تګ کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ ورسره کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې: په والله که یا ته به ورسره وي یا بل مریض دغسې تګ نشي کولی. نو دغه د اوږې لڅېده او دغه قسم تیز تګ زموږ دپاره سنت شو. هر هغه څوک چې د حج دپاره طواف کوي یا د عمرې دپاره، د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه وروسته د صفا او مروه په مابین کې تګ وي، په اولو درو شوتو کې باید استباع، رمل او هروله وکړي چې راسته اوږه به لڅه او تیز تیز به ځي. خدا کار فقط د نورو دپاره سنت دی، پر ښځو نه تیز تګ شته نه د اوږو لڅېده. او بې له طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نشته. دا یوه فقهي مسئله وه. د طواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر وو او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته تللی، دغه بیتونه په لوړ آواز ویل: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغو کې پر کفارو تجاوز وو. موږ ووژلاست، موږ ووهلاست، موږ سرونه در پرې کوو. دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، ویل: یا ابن رواحه، ته څه وایې؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا عمر، دی پرېږده، دغه د اشعار پر کفارو تر غشو ډیر تاثیر کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ولی قهر ورغلی؟ د هغه دوه سبب و. یو دا چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په طواف کې شعر وایه. حال دا چې طواف عبادت دی لکه لمونځ، سړی باید شعر پکښې ونه وایي. بل دا چې اوس د مسلمانانو سره اسلحه نسته، په خالی لاس دي او دغه اشعار کفار و جنگ ته رابولي. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل: لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. او دغه تحلیل په زور وایه. نو دا هم زموږ د پاره سنت و. هر هغه څوک چې عمره کوي، خاصتا په صفا او مروه کې، دغه تحلیل د هغه د پاره سنت دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرې د ادا کولو څخه فارغ شو، نو یې هدیه حلال کړ. د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی، واجب او لازم نه ده چې خامخا باید څوک حلال کړي، مګر ثواب یې ډیر زیات دی.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدي حلال کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته حال ولېږي چې د کعبه شریف کلی راوړي او اجازه راکړي چې کعبه شریف ته دننه ورسم. خو قریش جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسو په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل شوی چې ته به کعبه شریف ته دننه داخليږي. ورونو دا نوې او مشکل کار نه د عربو او مشرانو ته به همیشه کعبه شریف ور خلاصول، مګر قریش بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه نکړه ور خلاص. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدي نو یې بلال رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا بلال الورد د کعبه شریف بام ته وخیجه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنہ هم د کعبه شریف بام ته وختی او اذان کوي. قریش ورته ګوري د اسلام اذان اوري، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنہ سربېره پر کعبه شریفه په خپل رنگین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدا رسول الله شاهدی ادا کوي او قریش ورته ګوري. عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخت پر هغه خپل شرک وویل الله د ابو الحکم سره ډیر شو کړ چې مقصد خپل پلار ابو جهل و چې دغه مریه نه ولیدي چې لوړ پر کعبه شریفه اذان کوي. یعنی دا د الله جل جلاله د هغه سره نیکی و چې تر دغه د مخه ووجل سو، دغه ورځ او دغه حال یې نه ولیده. دا د کفارو غرور و. مګر د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان د مکه مکرمه او مشرکانو ته ډیر زیات آزار او تکلیف ورکړي. دا چې بلال رضی الله تعالی عنہ د اسلام اذان لوړ پر کعبه شریفه کوي، دا کار و قریش ته د کعبه شریف تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو درې ورځې پرسوي او اتفاق هم داسې وو چې مسلمانان به درې ورځې په مکه مکرمه کې تیروي او بیا به ځي. په دغه درو ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول، لمنځونه کول، د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. مګر کم وخت چې درې ورځې پرسوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاتې شي. خو د قریشو د طرفه عکرمه د ابو جهل زوی او هویطب ابن عبد العزى د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته وایي چې وخت مو پرسو نور نو ولاړ شي. کم وخت چې دغه نفر ورته راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عکرمه نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې، یعنی زما میلمانه سي؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو چې نور هم په مکه مکرمه کې پاتې شي. خو عکرمه ورته وویل زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زموږ د مځکې څخه ووځه. د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته ویل دا ستاسو مځکه نه ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شار دی. او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ منع کړ. ویل یا سعد زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد ونه ویل سي، که څه هم زموږ دشمن وي. دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو لپاره تیار کړي. دلته بیا هغه د قریشو بے باکه خلقو، لوچګانو او باشانو چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل اوس خو نو عمره خلاصه شوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه نو عهد خلاص او پرس. نو یې ځانونه تیارول چې په
پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر ورونو تاسو ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې د پاره نه وو، بلکې اتفاق داسې وو چې لس کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشان وغوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنگ شروع شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده نو یې نفر ورولېږل او ویل که تاسو جنگ غواړئ موږ به هغه خپل اسلحه چې تر مکې مکرمې د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو. د دغه کفارو دا خیال وو چې د مسلمانانو سره اسلحه نشته. دوی نو خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده، خو کوم وخت چې پوسوه چې د مسلمانانو سره اسلحه شته وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل شو. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې څخه ووته او تر مکې مکرمې د باندې خیمه ودرولې. دلته یو کوچنی حادثه پیښ شوه. هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدي چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن مغیره، مګر صحیح خبره ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابان خالد چیرې دی؟ چې مقصد یې خالد ابن ولید وو. نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خدا سي عقل لري چې وسمه لارې ته رابولي، دی عاقل او هوشار سړی دی. نو څنګه دا د عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ آیا د اسلام شوالی پټ دی؟ چاته نور معلومیږي؟ خالد چې ذکی او هوشار سړی دی ودته تر اوسه ولی د اسلام شوالی نه دی ور معلوم شوی؟ کچيري د شوکت او تیزی زموږ سره سي موږ به د اکرام او عزت وکړو، تر نور به د مخه او مقدم کو. دا خبري تر مکې مکرمې د باندې پیښ شوه. ابان چې په دې خبرو خوشاله وو نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکي او مکې مکرمې ته ورولېږي چې په هغه لیک کې لیکلی و یا خالد ته داسې عقل لري چې هغه تاسو سم لار در شوولای شي او د اسلام شوالی د هیڅ عاقل او هوشار څخه پټ نه دی پاته. نو راسه او مسلمان سه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړي او وی فرمایل که خالد موږ ته راغلی موږ به عزت وکړو او تر نور به د مخه کو. د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او وی وای نو اسلام ته شوق پیدا سو او مسلمان نسو. بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی. په دغه وختو کې بیا عمرو ابن العاص د حبشه څخه و مکه مکرمه ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي. غواړي چې مدینه منوره ته هجرت وکړي. د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د اسلام قصه خو مو د مخه درته بیان کړه چې دای په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان سو او مکه مکرمه ته مسلمان راغلی. نو اوس غواړي چې هجرت وکړي. خالد ابن ولید ولیدي ویل چیرې ځې؟ عمرو ابن العاص ویل مدینه منوره ته ځم. خالد ویل آیا د دین واوښته؟ عمرو وویل یا بلکې مسلمان سو. او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان شوی دی. خالد په تعجب کې سو. نو یې د اسلام د احکام نور پښتنه هم وکړه څو نور یې هم اسلام وزړه تلار پیدا کړ او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم سو. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هم مسلمان سو. هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل سو چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و. دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې. نو دغه درونه پرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د اتم کال په شروع کې دغه درونه پرو مدینه منوره ته هجرت وکړي. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفر ولیده چې مدینه منوره ته مهاجر راغله تکبیر یې ووایه
او وی فرمایل مکه د خپل انې ټوټې درته راوغورځولې د مکه مکرمه هغه شځوانان درته راغله خالد ابن ولید عمرو ابن العاص عثمان ابن طلحه دغه کسان چې د مسلمانانو ملګری سي تر دې لو کامیابی نسته او د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیله یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیله اسلام یې اعلان کړي خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف کې شامل شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متحالفین او متعاهدین شو او اوس یې اسلام هم قبول کړي یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل شو چې اوس نو یو بل قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه شو چې دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ ورون اوس چې په جزیره العرب کې تر ډیره اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته شو او د اسلام شان او شوکت لوړ شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته فارغ شو چې خپل دعوت تر جزیره العرب د باندې وباسي ځکه دغه دین یوازې د عربو یا د جزیره العرب د پاره نه دی بلکې د ټول عالم د پاره دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا و پاچهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لیږلو اراده وکړه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لیږلو او لیکلو اراده وکړه ځینو اصحاب کرام ورته وویل چې پاچهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر شوی او بند نه وي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان لپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشتری جوړ کړ چې پر هغه لیکل شوی و محمد رسول الله چې دغه لیکنه په درو لیکو کې و تر ټولو کښته لیکه محمد او د مابین لیکه رسول او لوړه لیکه الله و البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رسالو د لیږلو لپاره داسې قاصدان اختیار کړ چې هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودي او د هغو ژبه زده اوس نو دغه رسالو د لیږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته څوک وایي دغه لیکونو شروع د حدیبیه تر صلح وروسته د هجرت د شپږم کال په اخره کې و څوک وایي د هجرت د اوم کال په شروع کې ولېږل شوی چې دغه دوه قولو په مابین کې فقط یو میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي او څوک وایي چې دغه لیکونو لیږنه تر عمره القضاء وروسته یعنی د هجرت د اوم کال په اخر کې و خو په حقیقت کې دغه لیکونه په یو ورځ یا یو میاشت کې نه و بلکې په مختلفو تاریخو لیږل کېده چې ځینې د هجرت په اوم کال کې و او ځینې د هجرت په اتم کال کې و چې په دې حساب ټول قولونه صحیح دي په هر صورت زبر دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کړم البته د رسالو د لیږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعات شوی د روم پاچا یا قیصر ته لیک ورون د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي ټول اروپا ترکیه مصر شام او نور ډیری منطقې د تر حکم لاندې او د تابع وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قیصر ته رساله ورولېږل چې اسلام ته رابلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رساله د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ پلاس د روم پاچا قیصر ته ورولېږل په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبی وقیصر ته ورهدي هلته په شام کې یو څه واقعي پیښ شوه چې هغه داسې په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپل په شام کې موجود و او شام ته د دراتک سبب داو
چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شوی او په دې جنگ کې روم پر فارس غالب شو. فارس ته ماته او شکست ورکړي چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو څو کاله د مخه په قران مجید کې ذکر کړي او بیان کړي. الله عز وجل د سوره الروم په شروع کې فرمایي الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني وعربو ته پنځدیم ځکه کې روم مغلوب شو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالب شي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل شوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی شو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یو عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنگو سره اخته او مشغوله وې. محترم ورونو، پاته قصه به په راتلونکي کې درته بیان سي ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکې تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار.